او کم مفسرین چې ځان یې خولي ایستلي دي هغې غلط شول او ته 14 صدۍ سړی چې د اجرتي قاتل په شان د ستا شکل دی ته ټول مفسرین خطا شوي دي ته چېرته زه قتلونه کوه ستا شکل د اجرتي قاتل جوړ شوی دی تاله خو شرم پکار دی حیا تاله پکار وه چې کفارو په اسلام باندې تنقید وکړه ته نرشه جواب وکړه ته د هندوانو دپاره هلته کار کې د کفارو دپاره کار کې ته خو د هغې علا کار جوړ شوي پکار دا وه چې تا خو د اسلام دفاع کړې وې ته الټه په اسلام باندې الزام لګې د غرض مې دا کاوه دی وایي پکار داره چې په بخاري نظر ثاني وکړی شي دا حدیثونه ترې ویستلی شي وایي ظالمه ته بیا سبا نه بله ورځ دا وې چې کافران به رالګي په دې آیتونو به اعتراض کوي نو ته وایې چې یاره جي په دې آیتونو نظر ثاني وکړئ دا وباسه کوم سړی چې په دې پوسټ بره لیکل کوي دا هم ډېر غټ ظالم دی بره په پوسټ لیکلی دي وایي مفتی صاحب خو د بخاري بندګان ډي تکله وایي د بخاري بندګان ای ظالمه څوک چې د حدیثو دفاع کوي څوک چې د علماو دفاع کوي دا به د هغې بندګانې چونکې د سوشل میډیا دور دی او په سوشل میډیا باندې د فیسبوک د لارې د واټساپ د لارې د یوټیوب د لارې لګیا دي خلک د اسلام دعوت هم شروع دی خو اغیار چې کم دي هغې د خپل بېدینۍ دپاره هم کوشش کړی دی او کوشش د هغې جاري دی او بېدیني عام کول غواړي څوک لګیا دي فحاشي عام کوي څوک لګیا دي غلط عقاید غلط نظریات غلط افکار او تصورات دا رایج کوي په مسلمانانو کې په مسلمان باندې خو د هر طرف نه حملې شروع دي د هغې په عزتونو حملې شروع دي د هغې په عقایدو باندې حملې شروع دي د هغې په سیاست باندې حملې شروع دي د هغې په ملکونو باندې حملې شروع دي مسلمان غریب هر طرف نه ګیر دی ځنې خلک یې داسې دي چې هغې د اسلام په جامه کې مسلمانانو کې را دننه کړي ځان مسلمان شو کوي کار د هغې هغو دپاره کوي نو په تېرو ورځو کې په هندوستان کې یوه هنده وه ده هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه ګستاخانه الفاظ ویلي وو او دا یې ویلي په ګستاخانه الفاظو کې چې دا نبی چې کوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خواهشاتو د پوره کول لپاره د 9 کالو د ماشومې سره نکاح کړې ده عایشه صدیقه رضی الله عنها هغه یادوي نو کافران خو زما دشمنان دي او زما د دین دشمنان دي زما د نبی دشمنان دي د هیڅ خو زموږ ټکر شروع دی ایو کله د نبی کارټونان جوړوي کله تصویران جوړوي کله یو شی استعمالوي کله بل شی استعمالوي د هغه په خلاف کې چې د هغه عزت پې ختم کړي دا عزت چېرته ختمېږي د هغه عزت څوک ختمولی نه شي اخو الله ویلي واته ورفعنا لک ذکرک موږ ستا دپاره ستا ذکر او ستا نوم اوچت کړی په عالم کې د هغې نه خو زمونږ ګیله نشته دی خو دي کافران زما دي دشمن خو به زما خلاف لګیا خو زه خلکو ته له ایران یم هغه مفتیان چې د مفتی په نوم باندې دی خلک دوکه کوي جامعه د مفتی اغوستلې ده حال دار چې مفتی نه دی دا مفتی دی خلک خطا کوي د خلکو عقاید خرابوي په سوشل میډیا باندې به لګیایي او څه الفاظ وایي بعضې الفاظ مو خولې له درازي خو مجبورن به ویو الفاظ څه وایي هندوستان کې وي دوی خبره کړې ده وی انداز یې غلط دی انداز یې غلط دی خبره یې ټیک کړې ده وی انداز یې خراب دی نور خبره یې ټیک کړې ده وی دغه خبره خو په بخاري کې هم لیکلې ده چې د 9 کالو د ماشومې سره نبي صلی الله علیه وسلم نکاح کړی عایشه صدیقه رضی الله عنها سره نو وی که هغه ګستاخي خو امام بخاري هم ګستاخي کړی ولې دا حدیث نقل کړی دی او بیا لګیایي څه وایي وی که زه دا خبره کوم وی خلک ما ته منکر حدیث وی وی زه وایم چې تاسو په بخاري او په دې کتابونو نظرثاني وکئ دای پکې غلطې خبرې لیکلي دي وی ای ظالم وی تاله خو شرم پکار دی حیا تاله پکار وه چې کفارو په اسلام باندې تنقید وکړه ته نرشه جواب وکړه ته خو د هغې علا کار جوړ شوې ته د هندوانو دپاره هلته کار کې د کفارو دپاره کار کې
داسې خو معلومیږي لکه چې تا ته ښه پنډینګ کېږي د هغه ځینه ځکه د هغې کلمه وې ته نرشه جواب وکړه هغې د ګستاخانه طرز باندې ویلي دي بخاري که کلی اخبار دی خبر یې ورکړی چې آو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عائشه صدیقه سره نکاح کړی د 9 کالو په عمر کې بیا به ته بله ورځ وې او دی څه وایي دی وایي یاره جي دا حدیث د قرآن خلاف دی قرآن کې د کوم آیات خلاف دی چې د نابالغې جنۍ سره نکاح کول دا ناروا دي بلکې قرآن آیات ته بعضې علماو ذکر کوم قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړي دي چې کومې زنانه هغې له طلاق ورکړی شي نو په هغې کې یو قسم هغه دي چې د هغې خو بیماري راځي نو د هغې درې ځل بیماره کېدل د هغې عدت دی سورة بقره کې کړي والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء خو نور آیتونو کې سورة الطلاق وغیره کې ذکر کړي دي هغه زنانه چې د هغې بیمارۍ نه ناامیده شي واللائي یئسن من المحیض کومه زنانه چې هغه د بیمارۍ د راتلو نه امیده شوې ده او بیا وروسته وایي بل دویم دا ذکر کوي واللائي لم یحضن او هغه ماشومه چې لا بیماري اوسه پورې راغلې نه ده او خاوند له طلاق ورکو فعدتهن 3 اشهر د هغې عدت 3 میاشتې دی دا آیات ګوره څومره واضح دلیل و چې د نابالغې سره نکاح کېدلی شي ځکه یې خو له عدت ذکر کړی دی نو دی څه وایي دی وایي دلته چې څومره مفسرینو امام ابن جریر امام قرطبی امام سمعانی ابن کثیر تفسیر بحر المحیط تفسیر ثعلبی او تفسیر د امام فخر الدین الرازی تفسیر زاد المسیر او تفسیر سراج المنیر څومره چې دنیا تفاسیر تاسو ګورئ ټولو تفاسیر لیکلي چې د دې نه مراد هغه ماشومه ده چې د بلوغ نه مخکې په نکاح ورکړی شي او بې طلاقه کي نو د هغې عدت 3 میاشتې دی دی څه وایي دی وایي دا ټول مفسرین دلته ښویدلي دي لا حول ولا قوة الا بالله ته د الف د په بیاګانې ته خو یو عجمي سړی او کم مفسرین چې ځان یې خولې ایستلي دي هغې غلط شول او ته 14 صدۍ سړی چې د اجرتي قاتل په شان د ستا شکل دی ته وایې ټول مفسرین خطا شوي دي ته چېرته زه قتلونه کوه ستا شکل د اجرتي قاتل جوړ شوی دی دا ټول ښویدلي داسې عجیب زمانې ته پاتې شو منګه چې د 14 صدۍ یو نام نهاد مفتي به رالګېږي او د مخکني متقدمین ټول مفسرین دا خطا شوي دي یو مفسر منګ یو ته پیش کوي یو مفسر چې هغه ویلي چې د دې نه دا نابالغه مراد ده نابالغتي مراد ده نو په کار دا وه چې تا خو د اسلام دفاع کړې وې ته الټه په اسلام باندې الزام لګې د غرض مې دا کاوه دی وایي په کار داره چې په بخاري نظر ثاني وکړی شي دا حدیثونه ترې ویستلی شي وایي ظالمه ته بیا سبا نه بله ورځ دا وې چې کافران به رالګي په دې آیتونو به اعتراض کوي نو ته وایې چې یاره جي په دې آیتونو نظر ثاني وکړئ دا وباسئ ولې کفار په دې آیت باندې اعتراض نه کوي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین سورة النساء کې الله حکم ذکر کړی د میراث په باره کې چې الله تاسو تکلک حکم کوي په باره د اولاد ستاسو کې چې د نارینه دپاره به په شان ته د حصې د 2 ژینکو وي یعنې میراث کې چې حصه میلاویږي هلک ته به 2 حصې میلاویږي جنۍ ته به 1 حصه میلاویږي ټول کفار په دې اعتراض کوي چې اسلام عدل نه دی کړی اسلام انصاف ته دی ورکړی جنۍ کمزورې مخلوق دی هغې له ولې نیمه حصه ورکوي دا اعتراض کوي هغې که نه کوي مفتی صاحب ته به اوس وایي چې په دې نظر ثاني وکوي دا وباسئ د قرآن نه تا خو حیا پکار او شرم پکار او چې تا اسلام دفاع کړی وې ته الټه د کفارو والا کار جوړ شوي او بیا تعجب خبر هغه دا ده حدیث عائشه صدیقه رضی الله عنها بخاری کې نقل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم 6 کالو کې د هغې سره نکاح کړې وه په 9 کال باندې بیا واده شوی دی او د هغې ډېر ښه حکمتونه دي چې هغه دلته نشم بیانولی تقریبا یو 15 حکمتونه دي د هغې چې نبی د هغې سره څنګه په وړوکوالي کې نکاح کړې وه که صرف د خواهشاتو په بنیاد باندې نکاح کول وې نو نبی بیا کونډې ولې کولې او ټولې کونډې کړي دي د عایشې نه علاوه وایي که ډېر شی مقاصد وبایي کې خو دغه حدیث ته بخاري چې کوم دی دا کبار محدثینو هغې صحیح کړی دی
او دا نام نهاد مفتی برازي چې د الف د په بی آګا نه دی، عبارتونه ټول غلط وي، قرآن کریم آیتونه ټول غلط وي، دی وایي نه دا ضعیف دی، وایي بخاري راوړی خو ضعیف دی. او دا حدیث چا صحیح کړي؟ امام بخاری صحیح کړي، امام مسلم صحیح کړي، سفیان ابن عیینہ صحیح کړي، ابن حبان، امام ابن الجارود، امام ابو عوانہ، امام حاکم، امام ذهبی، امام بغوی، امام ابو نعیم اصفهانی، دا مشهور کبار کبار محدثین وایي دا حدیث صحیح دی، او دا شی راولي وایي دا ضعیف دی. بیا هغه کبار کبار تابعین اغي اقرار کړی چې د عائشې نکاح په 9 کالو کې شوې ده، لکه ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، یحیی ابن عبد الرحمن، ابن ابی ملیکہ، عروة ابن الزبیر، او دارنګي امام زهری رحمت الله تعالی علیه دې ټولو دا ویلي دي چې د عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نکاح د په 9 کالو کې شوې ده. او د یار وای نجی نه ده غلط. امام ابن کثیر علی کړی دي، اجماع نقل کړي باقاعده. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ دار تاریخ کتاب دے، هغه فرمائی د عروہ ابن الزبیر قول نقل کړی دی چې هغه فرمائی د عائشہ سره نبی صلی الله علیه وسلم نکاح 9 کال عمر کې شوی دا. هغه وی وقوله قول د عروہ ابن الزبیر تزوجها وهي ابن 6 سنین چې نبی علیہ السلام د عائشہ سره نکاح کړی و چې د 6 کالو و، وبنا بها وهي ابنه 9 او دا غي چې واده کړو د 9 کالو په عمر کې کړی وي ما لا خلاف فيه بين الناس. په دې مسله کې د مسلمانانو هیڅ اختلاف نشته سوا د یوشینه چې دا اوس را پیدا شوی دی، د دنه علاوه هیڅ چا پرې کې اختلاف ترې کړی. وقد ثبت في الصحاح وغيرها، او دا عائشہ رضی اللہ عنہا په 9 کالو کې نکاح په بخاری مسلم کې او په نور کتابونو کې وی ثابت تا. لہذا دا مفتی دار اجماع خلاف تے، او دا اجماع خلاف پار کی قرآن وی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. چاچی دا رسول خلاف کو پس تا دین چی ہدایتو تخکارش او دا مسلمانان دا لارنا علاوہ پا بلا لار روان شو، اللہ وی منگ بے وارو کم طرف تا چی اوڑ دے و دے منگ جہنم تا داخل ہوئی. در اجماع خلاف تے تا دا ہندوی دا پارا دا اسلام طول تاریخ اگا مسخہ کا تا دا ہندوی دا پارا طول تابعین صحابہ کرام او دار سلف تا دی امت فقہا محدثین طول تا مسخہ کلا طول دی گزار کلا. پتہ لگی چتا دا اسلام والا نے تر غیر دا پارا لگی آئی او بیگائی پکلا یو بل گن لڑلے بیگا میں نے پوسٹو زڑیر زیاد خپر شما سوئی وہی مفتی صاحب اکم سڑے چی پر پوسٹ بارا لکل کئی دام دیر غٹ ظالم دے بارے پا پوسٹ لکلی دی وہی مفتی صاحب خود بخاری بندگان دی تکلوئی دا بخاری بندگان اے ظالمہ سوچی دا حدیث دفاع کئی، سوچی دا علماء دفاع کئی دا برغی بندگانی بیا بزا سبارت نبی دفاع ہم لکم ولی تب بیویش دار نبی بندگان دی دا مسلمان دفاع کول دا بندگی ردا گا تیر دیتا کول نشی انشاءاللہ تعالی زمری موجودی تاسو با طول دیتا کیوے او تر بخاری سر ٹکر اخری بخاری سر ٹکر اغسطل خود سیلکن اخرت شخکر علم کی بخاری خواہ شخصیت تے چھ طول منو دلے دے سمر چھ تاسو گو رئی پا اسلام کے سمر مکاتب فکر دی احناف مالکیان شوافع حنابلہ اہل ظواہر اہل الحدیث بدین اسی وقت کی بریلیان دیوبندیان اہل حدیث دیر طول بخاری منو دلے دے سوار دا قیوشینا دے یو منکر حدیث بیسا وی خلق مات منکر حدیث وی نو منکر حدیث کا لکی خیدلے کنستا پسی با یو سل کسا لکی وشیوے نو منکر حدیث سے لکی خونی خطایی کنوے. لہذا زدہ درخواست کم کم خلق چرا دا بیان اوری لعنت پیڑیا وی چی چوک زمان دا نبی داغو گستاخی کئی او چیو بخاری پاتی رہ زمان چی بخاری ختم شو خبر خلاص شو نور سپاتی زمان دین کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح للامام البخاری او صرف بخاری پس لکے دلے دے زان بخراب کے زان بزریل کے او انشاءاللہ تاسیات لرئی کتوبلی کسویر السلام دابر دیر زلت پا مربانی مری
دا زما نبي ویلي وجعل الذل والصغار على من خالف امري ذلت او رسوایی مقرر دي په هغه چې زما د امر خلاف کوي دی د نبي ګستاخ دی او دی د متواتراتو انکار کوي انشاءالله دا به الله ذلیله کوي